د حسن عباس وروستی چاپ شوی کتاب او په اړه یې غبرګونونه. یو شمېر کارپوهان وایي چې د حسن عباس په نامه پاکستاني الاصله امریکایي په کتاب کې پر اسلامي امارت او د اسلامي امارت پر مشرانو له حقایقو لرې موضوعات لیکل شوي دي. دوی حسن عباس یو پردیپال او د استخباراتي مامور بولي چې غواړي د دښمنو کړیو په اشارې سره د افغانانو ترمنځ د نفاق تخم وشیندي او دوی په خپلو کې بې باوره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ویان مرستیال قاری یوسف احمدي حسن عباس یو جاسوس بولي او وایي حسن عباس د پردیو استخباراتو ګمارل شوی جاسوس داسې غواړي په خپلو ناکامو هڅو د اسلامي امارت پر سپېڅلو مشرانو خلک به د ګمانه کې، خو دا هڅه باید ځکه ناکامه وي چې د اسلامي امارت مشران ډېر سپېڅلي مدبر خپلواک او مبارز خلک دي. دا د دوی اتفاق، اتحاد او غیرت و چې هېواد له اشغال نه خلاص او اسلامي نظام حاکم کړ. په همدې حال کې سیاسي کارپو ممتاز جهانگیر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي حسن عباس چې یو پاکستاني الاصله امریکایي دی او د امریکا په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي، اوس د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې رسمي دنده لري. هغه زیاته کړې ده دا ځان پلورونکي پردیپال لیکوالان د همدې کار لپاره روزل شوي او ګمارل شوي دي چې څنګه د افغانانو د میړانې تاریخ او فرهنګ بدنامه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مفتي محمد بشار وایي حسن عباس ناکامه هڅه کړې ده چې د افغانستان اسلامي امارت په تړاو باندې د افغانستان ولس بې باوره کړي، د قومونو ترمنځ نفرتونه وزېږوي، د افغانستان استقلال تر سوال لاندې راولي او د افغانستان د تجزیې په تړاو باندې دښمن ته خام مواد په لاس ورکړي. خو دا چې حسن عباس د افغانستان د تاریخ څخه نابلده دی، د دې ولس په تړاو معلومات نه لري او په ځانګړي ډول د طالبانو په تړاو معلومات نه لري، نو د ده لیکنه تر ډیره حده پورې په افواهاتو، تبلیغاتو او درواغو باندې بنا ده. د پخواني حکومت د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي دي حسن عباس په خپل کتاب کې پر هر چا ټکونه کړي دي، دا ځکه چې دوی د خپلې پروژې یوه برخه عملي کړې ده، اوس بلې پروژې ته شرایط او زمینه برابروي. لیکوال او ژورنالیست داود جنبش لیکي د حسن عباس کتاب له خیالي افسانو ډک او د افغانستان په اړه د پنجابي ذهنیت غبرګونکی دی او ځکه یې د فرضیو او کیسو منلو کې احتیاط اړین دی. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم حسن عباس یو استخباراتي مامور او اجیر بللی او د افغانستان پر اسلامي امارت او د اسلامي امارت پر مشرانو یې د هغه لیکنې بې اساسه او له واقعیتونو څخه لرې بللي دي. مجاهد ویلي دي زموږ په باور د حسن عباس په نامه کس د کوم استخباراتي ارګان ګمارل شوی اجیر دی چې کوښښ یې کړی په خپله ناکامه هڅه سره دریاب ناپاکه کړي. د یادولو وړ ده چې د حسن عباس په نامه پاکستاني الاصله امریکایي په کتاب یعنی د ریټرن آف د طالبان کې ادعاوې شوي چې ګنې د افغانستان اسلامي امارت استقلال نه لري او ګواکې کړه وړه د کوم بل هیواد د استخباراتي او نظامی چارواکو تر څار لاندې دي. خو د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت د استقلال ګټلو، ساتلو او پاللو یو ویاړلی داستان او تاریخ لري او دا صف او مشران د ازادۍ او خپلواکۍ په وروستي حد کې قرار لري.